نن سهار چې بازار ته را روان شوم او د موسم ته مې فکر وکړو نو نن موسم ډېر زبردست موسم او غرمه و. بس دوکان ته چې څنګه راغلم نو فرحان راله خپله د هوم ورک کاپي راوړه. وی دا وګوره چې دا څنګه ده. دا کیا ورانه غلط راغلی. کم یو؟ دا ټیک دی مړه. صحیح دی. کوشش کوه ښه. او دا صحیح دی. واو ټیک دی کوشش کوه صحیح ده. ښه. او هایده دا مې لیکل دا خو راته خو صحیح راغلی. او دا تا په څو ورځو کې لیکو؟ دا ما درې ورځې او دا مې لیکل. بس محنت کوه په قلاره یې لیکه خو ښکلی لیکه صحیح ده. بس فرحان چې کله ماته سترګه وویل نو د لازمي څه مقصد یي مطلب ما نه د یو څیز ډیمانډ لازمي کوي. نو په دغه ټایم د ماته وی چې ما له خپل موبایل لا که زه پې ګیم کومه. نو بس ما ورله هم دا موبایل ورکو او ما ورته وی دا واخله. یو دا دی یو دغه دی کوم یو کې؟ دا دم دی. دغه نه دی دا نه دی دا نه دی دا د چاینا ایپ دی لکه دا ای آی ده. دا دوه ګیمونه دي خو دوه ګیمه ښه. Few moments later. بس اوس نه خیجي بس راکوه موبایل راکوه. ولې نه خیجي لشه ګورې ښه. دا نه خیجي اوس. داسې کار کوم که نه بل چې شی ختم وي اوس راکوه. بس دله چې موبایل ورکړې نو بیا درله داسې په خوښه نه درکوي نو بیا به دې په زور راخلي. نو ماتې هم په زور راواخیست او موبایل مې کېښو. او بله خبره دا چې ماشومانو له موبایل په کار دی خو که چېرته ډېر استعمال یې وکړي نو دا د ماشومانو دپاره د نقصان سبب جوړېدی شي. نو ما لا په دوکان کې کار کوو چې په 2:30 بجې راته نوراسلام کال وکړو چې راشه مونږ چای پخ کړلی دا را سره وسکه. نو ما پې میله ونه کړه راغلم او د دې سره مې چای وسکو. او مازدیګر راته عطاالله وی راځه ځو بدې ګټې ته چیله. نو زه د عطاالله سره په موټرسایکل کېناستم او راغلو بدې ګټې ته چیله. بس دغلته چې چای وسکو نو بیا یې سهار شوی نه یم او ډایرکټ راغلی ما کور ته. نو دا و زما د نن ورځې ولاګ. د بل ولاګه پورې ماله راکړه اجازت. د الله په امان.